بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسو پیج بارډر ویلې چې کچیرته غواړو چې پیج مو بارډر ولري، پیج بارډر ډیزاین او بارډر انتخابو. بیا په دې کې دا سټایل مو درلودله او آرت مو هم درلودله چې له دوه ځایونه کوم سټایل انتخابو یا له ډیزاین سټایل انتخابو. دلته وګورئ موږ تاسو درې ټاب لرو، یو بارډرز بنوم، یو پیج بارډر، یو شیډینګ بنوم. دا پیج بارډر د دې ځای نه که موږ هر شی انتخاب کو دا د پیج په بارډر باندې راځي، د صفحې بارډر باندې، یعنې هر څه که انتخاب کړي. اوس مثلا زه دا انتخابوم، سایز به هم لږ ورته زیات انتخاب کوم چې اوکې کړم، د صفحې په بارډر باندې راځي. بل که چېرته موږ تاسې یو خط انتخاب کړی یا یو شکل انتخاب کړی، هغه ته غواړو چې بارډر ورکو، نو بیا چې کوم شی انتخاب کړی پیج بارډر مو کلیک کو، بیا به راسن بارډرز ته راشئ، پیج بارډر او بارډرز. دا د صفحې لپاره ده او دا چې کوم شی موږ تاسې سلیکټ کړی وي. اوس مثلا دا پاراګراف ما انتخاب کړی، دا ټکسټ مې انتخاب کړی، دې ته زه غواړم چې داسې یو بارډر ورکړم. بارډر دې ورکو، رنګ هر څه دې ورته انتخاب کړو. ګوره دې کې بیا آرت نشته، دې کې موږ تاسو سره آرت و، دا صرف بارډرز کې بیا آرت نشته، صرف له دغه نه ورته استفاده کولی شو. مثلا یو رنګ هم ورکوم، نو چې کله زه دا اوکې کړم نو صرف به دغه کوم خط چې موږ انتخاب کړی ده دا به بارډر واخلي. که شیډینګ ورکوي، شیډ هم ورکولی شي. شیډینګ بیا شاته یې رنګ ورکوي، هو سیوری. مثلا زه اوس دا بارډر ورکوم او شاته له دې ځای نه یو رنګ انتخابوم چې مثلا دغه رنګ دې ولري. که بعضې سټایلز ورسره ورکوئ هم یې ورکولی شئ چې مثلا لږ داسې هغه ولري، په کوم رنګ کې دا ولري دا هم ورته ورکولی شئ. نو چې اوکې کړئ نو شاته به ګوره شیډ هم ولري، دغه د شا رنګ ته شیډینګ ویل کېږي. نو په پیج بارډر کې موږ نه تنها پیج بارډر لرو، بارډرز هم لرو. کوم شی سلیکټ کړی وي غواړئ چې هغه ته بارډر ورکړئ، له دې ځای نه ورکولی شئ. او که شیډ ورکوئ، شیډینګ هم ورته ورکولی شئ. دا ډیزاین مینیو شو. له هغه نه وروسته موږ تاسې لیاوټ مینیو لرو. لیاوټ د دې فایل لیاوټ چې دا فایل باید سره خام وي. په دې کې ګوره موږ تاسو سره اول پیج سیټ اپ ده. پیج سیټ اپ که په یاد وي موږ تاسې په فایل مینیو کې په پرنټ کې دلته پیج سیټ اپ ویلی وو، دلته مونږ بعضې د پیج سیټینګونه ویلي وه، هماغه شیان دلته هم بیرته شته. مثلا که غواړئ چې صفحې ته مارجن ورکړئ، مارجنز موږ تاسې ویلي وه چې دغه فاصله وینې له دې سر نه ته دې سره، له دې سر نه د دې سره. اسانه یې موږ تاسې په خطکش کې لیدای شو. ګوره دا منتخب وینې لکه خیره ده، دا سپینه، دا خیره، دا سپینه. دا له دغه ځای نه ته دغه ځای مارجن ده، دا له دې ځای نه ته دې ځای مارجنز ده. دا چې دا لیفت ده، دا رایټ ده، دا له دې ځای نه ته دې ځای ټاپ مارجنز ده، او دا بیا له دې ځای ته دې ځای بوټم مارجنز ده. له دې ځای نه موږ تاسې کولی شو چې راسم مارجن چینج کړو، او دلته هم موږ تاسې لرو. مثلا که زه دا اوس ګوره فعلا 1 انچ ده، وینې 1 انچ په اندازه ده. که چېرته زه کم کړم اوس به ګوره دا وینې واړه شي، دا ټول کم شو. نو له دې ځای نه موږ تاسې مارجنز کمولی هم شو، مارجنز زیاتولی هم شو. دلته که کسټم مارجنز موږ تاسې کلیک کړو نو بیرته موږ تاسې ته چېرته وړي، پیج سیټ اپ ته به وړي. نو که چېرته غواړئ چې مارجنز چینج کړئ، راسن له دې ځای نه هم کولی شئ او راسن له دې ځای نه هم کولی شئ. مثلا زه ټاپ مارجنز لږ زیات کړم، ټاپ مارجن کم کړم، لیفت رایټ، هر مارجنز له دوه ځایونه راسم چینجولی شئ. بل اورینټیشن ده. اورینټیشن هم موږ تاسې پیج سیټ اپ کې ویلی وو. که غواړئ چې پیج پورټریټ کې یا لینډسکیپ کې په بره باندې یا په اوږدوالي کې، اوس ګوره لږ به یې زوم اوټ کړو، وینې اوس په بار باندې شوه، یا پورټریټ کړو په اوږدو باندې به شي. اول موږ تاسې سایز ویلی وو چې موږ تاسې ویلی وو چې سایز ډېر زیات مهم ده. کله چې موږ تاسې دلته یو فایل، یو راپور، هر شی ډیزاین کوو، په کومه ورقه چې یې پرنټوو مخکې له مخکې نه باید هغه دلته انتخاب کړو تر څو ډیزاین د همغه ورقه مطابق جوړ شي. نو موږ تاسې ویلی چې زیات کوم یو استعمالیږي؟ A4 دفترو کې ډېر زیات استعمالیږي. نو که زه A4 کلیکم نو امکان لري چې صفحه لږ غټه شي نظر لیټر ته، نو چې دلته څنګه موږ تاسې ته وښیي بیا به پرنټېږي هم هماغسې. بل راځو کالمز ته. کالمز که غواړئ چې کالم جوړ کړئ، اوس ګوره دا پیج چې ده د خپله اوس یو کالم ده، یعنې موږ تاسې ګوره له دې ځای نه ته دې ځای کې وګورئ دا خطکش ټول سپین ده. په دغه سپینه منطقه کې خط لیکای شو، له دې سر نه خط شروع کېږي تر دې سره پورې. مثلا زه چې یو خط لیکم، دا یو پاراګراف ته زه ولیکم، دا یو پاراګراف شو، وینې له دې سر نه ته دې سره. که زه غواړم چې دا په 2 تقسیمه شي، له دې ځای نه ته دې ځای یو شي، له دې ځای نه ته دې ځای بل شي، دې چې د کالم وایي. اوس فعلا یو کالم ده، له دې ځای نه ته دې ځای یو کالم ده. نو که چېرته زه راشم دلته دا 2 کالمه کلیک کړم، اوس ګوره 2 کالمه شو. ګوره خطکش ته پام وکړئ، له دې ځای نه ته دې ځای، له دې ځای نه ته دې ځای. اوس ګوره خط دا ټول یو کالم کې راغی. دې کالم کې خط څه وخت راځي؟ کله چې دا کالم بوره شي، کله چې دلته ځای نور نه وي، نور بیا دلته راځي. اوس مثلا زه خط دلته لیکم چې کله دلته خط زیات شي نو خپله به بیا دې بل کالم ته واړي، نو دې طرف ته به یو کالم وي، دلته به بل کالم وي. دا کالمونه موږ راسن له دې ځای نه فاصلې ورته کم او زیات کولی شو.
که زه غواړم چې کالمونه زیات کړم مثلا 3 کوم، اوس ګوره 3 کالمه شو. بعضې کتابونه بعضې شیان خلک په کالمو کې زیاتره راپورونه مجلې دا شیان چې دي خلک په کالمز کې لیکي. نو که غواړئ چې کالم واخلئ 2 3. بل پکې لیفت ټو رایټ دی. لیفت کې مطلب دا چې لیفت کالم یې ووړ وي، رایټ کالم یې غټ وي، او رایټ مطلب چې رایټ کالم یې ووړ وي او لیفت کالم یې غټ وي. بل که چیرته موږ تاسې مور کالمز کلیک کوو نو دلته به بیا وینډو راشي. په دې کې ګوره همدغه هماغه آپشنونه دي کوم چې هلته وه. مثلا 1 که 1 کلیک کوو لکه اول غوندې ټول یو کالم به شي، 2 3 لیفت او رایټ. زه به 2 کلیک کوم یا به 3 کلیک کوم. اوس ګوره موږ تاسې دلته اخري 3 لرو، کله 3 نه دي اضافه غوښته بیا بل ته عدد ورکوي، مثلا 4 دلته یې درته کوي. اوس وینئ 4 کالمه شوه، 15 کالمه کلیکوي، 15 کالمه، خو زه به فعلا 2 کالمه کلیک کوم. بیا موږ تاسو سره دلته د کالم ویت اند سپیس شته. ویت معنا بارې، سپیس معنا فاصله، چې دا بارې څومره وي او فاصله یې څومره وي. اوس ګوره فعلا یې بار چې ده 2.8 ده او سپیس چې ده 0.5 ده. اوس ګوره زه دا اوکې کومه نو وینئ بارې له دې ځای نه تر دې ځایه 2.8 ده او دا سپیس چې ده د 0.5 نیم انچ ده که نه. دا سپیس موږ راسن له دې ځای نه کم زیات کولی شو، وینئ له دواړو طرف نه. او دلته یې هم کولی شو که چېرته دا کلیک کړو له دې ځای نه مثلا زه غواړم چې ویټ ته کم کم، کله چې ویټ کموم سپیس خپله زیاتېږي. مثلا زه دا وړکی کوم که نه، دا وړکی کوم، دا وړکی کوم، نو فاصله خو به خامخا زیاتېږي. او که چیرته دا زیاتوم فاصله کمیږي، یا مثلا فاصله زیاتوم ویټ کمیږي، فاصله کموم ویټ زیاتېږي. دا راسن وینې دلته هم همداسې ده، که زه فاصله کموم د دو ویټ ورسره زیاتېږي، او که فاصله زیاتوم د دو ویټ کمیږي. نو هلته هم شته، دلته هم شته. او بل دلته ګوره موږ تاسو سره ایکوال کالم ویټ ده، چې کله زه دا یو چینجوم دا بل خپله ورسره چینجېږي. نو ګوره کالم 1 2.5، کالم 2 2.5. اوس که زه دا زیات کړم 2.7 کم، دا هم 2.7. که چېرته دغه یو کلیک د دې معنا ده چې دواړه باید مساوي وي. دا یو کالم چې هر څومره و دا بل کالم دې هم هغومره وي. که چېرته دا ایسته کم نو اوس ګوره زه هر یو جدا جدا بدلوی شم. مثلا زه دا کالم لږ وړ غواړم، دا کالم لږ غټ، وینې سپیس به هم لږ کم کم. اوس که زه اوکې کم دا کالم غټ، دا کالم و. نو دلته که چېرته مونږه ایکوال ترې ایسته کړو نو بیا کولی شو چې هر کالم خپل په زله باندې چې یو څومره شي او بل څومره شي انتخاب یې کړو. که چېرته دا کلیک کړو بیرته دواړه مساوي کېږي. بل مونږ تاسو سره دلته اپلای ټو ده. اپلای ټو مونږ پیج سیټ اپ کې هم ویلی وو. که چېرته هول ډاکومنټ کلیک کوو په دې معنا چې دلته چې ما کوم تغیرات راوستي دي دا په دې فایل کې په ټولو صفحو باندې دې عملي شي. مثلا که په دې فایل کې زه 10 صفحې لرم په 10 واړو دې عملي شي، که 10 لرم په 10 واړو دې عملي شي. که چېرته مونږ دیس پوینټ فارورډ کلیک کوو د دې مطلب دا چې په هر صفحه کې چې مونږ کرسر ایښی وي له هغه صفحې نه دې وروسته، مثلا زه 10 صفحې لرم خو کرسر ما په 10مه صفحه کې ایښی ده، نو بیا له 10مې صفحې نه وروسته به دا تغیرات راځي، مثلا کالمونه به 2 کېږي او فاصلې او دا شیان به کېږي. نو هول ډاکومنټ دا معنا چې ټول فایل کې چې هر څو صفحې وي په ټولو باندې د عملات دا کوم تغیرات چې راوستي عملي شي. او که چېرته دیس پوینټ فارورډ کلیک کوو نو چېرته چې مونږ کرسر ایښی وي د کرسر نه وروسته آینده صفحو باندې به بیا تغیرات عملي کېږي. بل سټارټ ا نیو کالم چې کله مونږ نوی کالم اخلو نوې صفحې ته ځي نوی کالم به بیا د خپل اخلي. او که کالم نه غواړو 1 کالم بیرته به یو کالم راشي، اول سر کې خپله 1 کالم وي. بل موږ تاسو سره بریکس دي. بریکس څه کار کوي؟ ګوره په دې کې اول د پیج بریک. موږ تاسو چې یو نوې صفحه راولو، اوس دا اوله صفحه ده، که زه غواړم چې بله صفحه راولم څه کار مو کوو؟ کنټرول انټر مو وهم. زه کنټرول انټر وهم صفحه بله راشي. دا کنټرول انټر ګوره شارټ کټ ده. کمانډ خپله کوم یو ده؟ دغه یو دی. له دې ځای نه چې زه دا کلیک کوم بله صفحه به راشي، که بیا کلیک کوم بله صفحه به راشي. نو دا کنټرول انټر چې ده دا د دغه شي شارټ کټ. بل مونږ تاسو سره کالم ده. کالم بیا څه کار کوي؟ کله چې مونږ تاسو خط لیکو، اوس مثلا زه خط یو څه کموم او دلته کالمونه 2 کوم، کالمونه 2 کوم. دې کالم کې مونږ تاسو ویل خط څه وخت لیکای شو چې کله دا کالم پوره شي. اوس ګوره که زه دلته کلیک کوم کرسر نه راځي، کار څه کلیک وکړم دې طرف ته کرسر نه راځي. خو که ته غواړې چې مثلا استاد دومره خط دې کې لیکلی ده، غواړم چې دې کې هم دومره خط ولیکم، دې په ځای چې لاندې ولیکل شي دلته یې ولیکم. نو کله که غواړې چې کرسر دلته راولې بیا په لیاوټ منیو کې بریکس کې کالم کلیک کوئ. کله چې کالم کلیک کې کرسر راسم دې طرف ته راوړي. اوس که زه خط لیکم دې طرف ته ولیکل کېږي. کله چې خط ولیکل شو بیا دوباره ضرورت هر وار نشته چې موږ هماغه کلیک کړو. بیا که دلته کلیک کوئ دلته کرسر راځي، که هلته کلیک کوئ
هلته کرسر راځي ویني اوس کله کلیک کوم کرسر راځي خو اول وار چې کله خط پکې نه وي لیکل شوی که کله غواړئ چې یو کالم نه بل کالم ته واوړئ نو بیا به کالم پرې کلیک کوئ د دې شارټکټ چې د کنټرول شفټ انټر ده کنټرول شفټ انټر دا به زه بیرته انډو کوم د دې اول شارټکټ چې و د دې کنټرول انټر د دې کنټرول شفټ انټر د دې بیا صرف شفټ انټر د دې ته به وروسته راشو نو اوس به زه ګوره دا کنټرول شفټ انټر وهم ګوره کرسر به ماته راشي اوس چې خط لیکم دلته به لیکل کېږي نو دې ته کالم بریک وایي کالم به بیرته وان کړم بل موږ تاسو سره ټیکس ریپینګ بریک ده ټیکس ریپینګ بریک بیا څه کار کوي موږ تاسو په پیراګراف کې ویلي وو چې کله موږ خط لیکو کله چې موږ انټر ووهو پیراګراف بدلیږي که انټر ونه وهو ټول یو پیراګراف نو اوس دغه ټول یو پیراګراف ده له دې ځای نه د دې ځای یو پیراګراف موږ تاسو دلته په هوم منیو کې آپشن هم درلوده که چېرته دا علامه کلیک کوو موږ تاسو ته یو پیراګراف راوښیي ګوره دا یو پیراګراف ده کله که زه انټر ووهم دلته خط ولیکم دا دویم پیراګراف شو دا دریم پیراګراف ګوره دا هم ځان ته یو پیراګراف ده دا هم دا ټول یو پیراګراف نو کله چې زه انټر وهم پیراګراف بدلیږي خو که زه غواړم چې پیراګراف بدل نه شي مثلا دا پیراګراف ما له دې ځای نه تر دې ځای لیکلی یو دوه درې لاینې نور لاندې لیکم خو پیراګراف نه بدلوم که انټر وهم انټر پیراګراف بدلوي نو که غواړئ کله که مو غوښتل چې پیراګراف بدل نه شي په هغه صورت کې بیا ټیکس ریپینګ بریک لیکئ ګوره بیا هلته دغه علامه راځي او دا لاندې راغی اوس چې زه هر څومره دا وهم ټول به یو پیراګراف وي شارټکټ یې شفټ انټر اوس دلته یو شی ولیکم اوس دا ټول یو پیراګراف ده له دې ځای نه تر دې ځای یو پیراګراف ده نو که کله مو غوښتل چې پیراګراف بدل نه شي په هغه صورت کې ټیکس ریپینګ کلیک کوئ بل د موږ تاسو سره سیکشن به نن پرېږدو سبا ته چې له دو سره بیا در سره کنفیوز نشي پکې بل پکې راځي لاین نمبر که غواړئ چې دغه لاین نمبر ولري دا هر لیکه یو شماره ځان ته ولري په هغه صورت کې موږ تاسو له لاین نمبر استفاده کوو فعلا لاین نمبر نن ده یعنې دا ټیک مارک ده که چېرې کنټینیوس کلیکم نو شماره به ورسره راشي کله چې زه بلې صفحې ته ځم بله صفحه کې به هم شماره وي چې زه کنټرول انټر ووهم دا علامې به ترې ایسته کړو اوس چې ګوره زه خط لیکم دلته به هم شماره راشي بلې صفحې ته ځم هلته هم شماره راځي شماره په اوله صفحه کې له یوه نه شروع شوې ده تر څو پورې راغلی تر یو ویشت په دویمه صفحه کې بیا له دوه ویشت نه شروع تر اته ویشت په دریمه کې بیا له نهه ویشت نه شروع تر شپږ دېرش پورې راغلی ده نو که چېرته موږ تاسې په لیاوټ مینیو کې په لاین نمبر کې کنټینیوس کلیک کوو همداسې مسلسل به راځي په دې صفحه کې په اوله صفحه کې چې په هر څو ختم شو په دویمه صفحه کې به له بل نه شروع کېږي په اوله صفحه کې چې هر څو نه شروع شو په بل به که چېرې ریسټارټ ایچ پیج ورته وایو نو بیا په هره صفحه کې شماره له یوه نه شروع کېږي اوس ګوره دې شماره کې تر یو ویشت پورې و که نه اوس دې کې بېرته له څو نه شروع شوی له یو نه شروع شوی په دې بل کې بیا له یو نه که چېرته غواړئ چې مسلسل واوسي کنټینیوس کلیکوئ او که غواړئ چې په هره صفحه کې جدا جدا وي بیا ایچ بل ریسټارټ ایچ سیکشن ده سیکشن موږ تاسې سبا چې دلته وویلې بیا به دا هم ورسره بیا ووایو چې پرې پوه شئ نن لا یې پرېږدو بل د سپریس فور کرنټ پیراګراف که کله غواړئ چې کوم پیراګراف شماره وانخلي مثلا زه غواړم چې دغه پیراګراف شماره ونه لري نو کرسر پکې کېږدئ او دلته دا کلیک کله چې دا کلیک کړئ د هغه مکمل پیراګراف شماره څنګه کېږي له منځه ځي نو که کله غواړئ چې کوم پیراګراف شماره ونه لري دا ایسته کړئ او که غواړئ چې ولري بېرته یې کلیک کړئ بل موږ تاسو سره لاین نمبرینګ آپشن ده که چېرته دا کلیک کړو موږ تاسو بېرته چېرته راځو پیج سیټ اپ ته راځو خو په پیج سیټ اپ کې بیا هلته موږ تاسو سره لاین نمبر شته لاین نمبر که کلیک کوو په دې کې ګوره ایډ لاین نمبرینګ که چېرته دا ټیک مارک وي نمبرینګ به دلته ښکاري او که دا نه وي نمبرینګ به نه ښکاري اوس که زه مثلا دا ایسته کړم او کېږم ګوره لاین نمبرینګ به بېرته ختم شي او که غواړم چې راشي نو که چېرته زه بېرته دا کلیک کړم په دې کې لاین نمبرز کلیک کړم او دا ټیک مارک کړم بېرته به لاین نمبر ښکاره شي لاین نمبر له څونه شروع کېدو وعلیکم السلام نو که چېرته اډ لاین نمبرینګ کلیک کړو نمبرینګ به بېرته راشي او نمبر بیا له څونه شروع کېدو له یوه نه که موږ غواړو چې اول نمبر له یوه نه شروع نه شي له هر عدد نه چې شروع کوي دلته به هغه عدد ورکوي بل فرام ټکسټ چې د عدد له خط نه څومره فاصله ولري اوس مثلا زه دا کلیک کوم ګوره دوی ترمنځ فعلا دومره فاصله ده که غواړئ چې دا فاصله زیاته کوئ نو بیا لاین نمبرینګ کې دلته فرام ټکسټ دغه فاصله چې هر څومره زیاتوئ لاین نمبر به هغومره فاصله زیاتوي او که یې چېرته کموئ لاین نمبر به فاصله کموي بل په لاین نمبر کې دلته دا کاونټ بای دا به زه بېرته یو کړم کاونټ بای مطلب چې څومره زیات شي اوس ګوره څلور ده څلور سره چې دا یو جمع کې څو کېږي پنځه سره یو جمع کې شپږ یعنې هر عدد سره یو جمع کېږي نو که کاونټ بای که یو جمع کېږي که یې دوه کو دوه که یې درې کې درې دی اوس ګوره دوه څلور
شپږ. نو دې ته کاونټ بای وایي. که کله غواړئ چې عدد هر څومره زیات کړئ دلته به شماره ورکوئ. بل ریسټارټ ایچ پیج هغه آپشن و چې شماره باید په هره صفحه کې له سر نه شروع شي. که چېرته دا کلیک وي په هره صفحه کې له سره شروع کېږي. سیکشن په هر سیکشن کې له سره شروع شي، سیکشن به سبا ووایو. او کنټینیوس مطلب چې همداسې جاري وي. مثلا دلته کاونټ بای به یې بیرته ختم کو، یو به یې کو چې وینه دلته بیا په 21 ختم ده، دلته له 22 نه شروع ده. نو دې شي ته لاین نمبر وایي. که چېرته غواړئ چې لاین نمبر بیرته ختم شي بیرته به یې نت کوئ، لاین نمبر به ختم شي. خو سپریس مو ویلې، سپریس فار کرنټ پاراګراف. هر یوه کې چې اوس مثلا زه لاین نمبر کلیکوم او اوس ګوره دې پاراګراف کې غواړئ نمبر به نه لري نو دا تیسته کړه پاراګراف به لاین نمبر ونه لري. او که بیرته کلیک کړئ بیرته پورته راشي. او که غواړئ چې صرف یو لاین ونه لري نو بیا انټر ووهه چې تر څو دا پاراګراف جدا شي، ځان ته شي. اوس د دې پاراګراف اوس ګوره دا پاراګراف جدا شو، دا جدا شو. نو اوس به سپریس کلیک کړئ چې صرف د دې ختم شي که نه. او که کلیک کړئ بیرته به راشي. بل هایپینیشن. هایپینیشن هم په راپورو کتابو د شانه کې ډېر زیات استعمالیږي. هایپینیشن څه کار کوي؟ اوس ګوره که موږ تاسې متوجه شو دغه پاراګراف ته، دا له دغه ځای کې ټول له یوه ځای نه شروع دي، خو دغه ځای کې دا دلته ختم ده، دا دلته ختم ده، دا دلته ده، دلته. ولې ټول دلته یو ځای ختم نه دي؟ لکه څنګه چې دلته ټول یو ځای شروع دي منظم، دلته ولې ټول یو ځای نه دي؟ ځکه چې کله اوس ګوره دلته لیکلی انسټیټیوټ آف انفارمیشن، دا انفارمیشن دلته مکمل نه ځایږي. وینئ زموږ ستاسې ته دې ځای مارجنز دي، دا مارجنز ده د دې، نو د دې ځای خط لیکل شوی چې همدې خواته نور د خط لیکلو ځای نشته، په دې خاطر انفارمیشن دلته راغلی. او دلته چې ګوره انفارمیشن دلته ده، خو دلته ګوره بیا هم لږ خالي ځای لرو. خو ټکنالوژي چیرې راغلی؟ دلته راغلی. ولې دلته راغلی؟ چې دلته پوره نه ځایږي. که دا ټکنالوژي ټوله راواخلئ ګوره ته دې ځای مونږ ځای لرو، دې خواته نه ځایږي. نو دی مجبوره ده چې دا لغات یې ټول لاندې راوستی ده. که چېرته نیم دلته راولي، نیم دلته راولي، په هغه صورت کې به بیا نیم شي لغات که نه. نو که چېرې مونږ تاسې هایپینیشن کلیک کړو، هایپینیشن اټومیټیک هم شته چې خپله مایکروسافټ ورډ یې اپلای کړي او منول هم شته چې مونږ تغیرات پکې راولو. نو که چېرته زه هایپینیشن کلیک کړم اټومیټیک، اوس ګوره بعضې شیان اوس ګوره هایپینیشن یې واخیستو. ګوره ټکنالوژي دا ټي ای سی ایچ چې دلته راغی، له هغه نه وروسته دغه وړکی ډاش ورکو. دغه ډاش ته چې د هایپینیشن ویل کېږي. د دې مطلب دا چې دغه لغات چې د ادامه لري، یو څه دا ده، یو څه دا ده. نو که چېرته غواړئ چې هایپینیشن ولري نو بیا به دا یې وکلیکوئ. زیاتره کتابو او مجلو کې هایپینیشن ورکړی وي تر څو دا طرف هم منظم ښکاره شي، دا طرف هم منظم. موږ تاسو سره دلته په هوم کې جسټیفای هم و چې دا طرف هم برابر کړي، دا طرف هم برابر کړي. خو جسټیفای څه کوي؟ دغه فاصلې زیاتوي. په هغه صورت کې امکان لري چې د صفحو تعداد لږ زیات واوسي که نه. نو زیات خلک جسټیفای نه هم استفاده کوي. نو که چېرته غواړئ چې دا ترتیب برابر شي، جسټیفای نه هم استفاده کولی شئ او هایپینیشن نه هم استفاده کولی شئ. دلته د هایپینیشن آپشن دی چې ډاکومنټ باید اټومیټیک له هایپینیټ شي. لغتونه چې په غټې بیسي کې لیکلي هغه هایپینیټ شي که نه شي. که چېرته دا ټیک مارک وي نو که کوم لغتونه په غټ کې لیکلي وي په غټې بیسي، هغه به هم چې کله زیات وي نو هایپینیشن به ورکوي. که ایسته کو بیا نه. او دلته لیمیټ چې لغات څومره حروف وي هایپینیشن دی واخلي، که کم وي نه دی اخلي. نو لیمیټ مطلب چې هر څومره وي، که کم مطلب هم دی هایپینیشن واخلي، که زیات وي هم دی. او که زه دلته حروف ورکړم، مثلا داسې ورکړم چې 5، نو کم لغات چې له 5 حروف نه زیات و هغه به هایپینیشن اخلي، چې کم و هغه به هایپینیشن نه اخلي. نو که کله غواړئ چې هایپینیشن ختم کړئ، نه نه کوئ، هایپینیشن به بیرته ختم شي. پوه شوئ تر دې ځای؟ مشکل لرئ؟ بس سوال